سلامونه دوستانو، څنګه کولی شو په انټرنیټ کې ځان افلاین ښکاره کړو. نن درته یو داسې خوندور طریقه درښایم چې هغې په طریقې سره تاسو بالکل کولی شئ په انټرنیټ کې په ټولو پلیټفارمونو کې خپل ځان افلاین ښکاره کړئ. دا خو هر چاته اسانه ده چې خپل په فیسبوک او په خپل مسنجر یا واتساپ کې ځان افلاین کړئ یا لاست سین هلته بند کړئ، به څوک نه پوهېږي چې تاسو افلاین یاستئ. خو ملګرو نن درته یو داسې طریقه درښایم چې هغې په طریقې سره که چېرته تاسو هغه طریقه وکړئ بیا به هېڅوک نه پوهېږي چې تاسو انټرنیټ فعال دی یا هم نه دی فعال شوی. نن درته زبردست طریقه درښایم، په دې سره به تاسو په ټولو پلیټفارمونو کې افلاین وي، که هغه فیسبوک دی، که واتساپ دی، که ایمو ده، که مسنجر ده، که انسټاګرام دی، په ټولو کې به تاسو افلاین وای. راځئ د خوندوره ویډیو سره تر پایه پورې وګورئ. د ټولو نه مخکې یو کوچنۍ غوښتنه کوم، که د ویډیو مو لایک کړي نه ویډیو لایک کړئ، زموږ آی ډي فالو کړئ، زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. را به شئ دوستانو، د هغې لپاره په خپل موبایل کې یو ایپ انسټالول دی. ایپ انسټالولو لپاره به راشئ، د دې ویډیو په ډسکرپشن کې مو تاسو ته لینک اچولی، په لینک به کلیک واخلئ. په فیسبوک کې به د ویډیو نه پورته یا هم په کمنټ کې لینک وي، په کمنټ کې چې لینک باندې تاسو کلیک وکړئ، تاسو صفحه راخلاصېږي، دا به لاندې سکرول کوئ، خیر که تاسو ډاونلوډ اپشن راځي، دغه ځای تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. کله ډاونلوډ کړئ په تاسو په خپل موبایل کې د اپلیکیشن راخلاص کړئ. کله دوستانو تاسو په خپل موبایل کې اپلیکیشن راخلاص کړ، که تاسو نو اول سره کوم پرمیشن غواړئ هغه به ورته الاو کوئ، بیا به راشئ د پورته کونج کې تاسو داسې کوچنی آیکن راځي دوستانو، په دا آیکن به ورته کلیک وکړئ. دې سره به ستاسو په موبایل کې یو وي پی ان آن چې کله چې دا وي پی ان ستاسو په موبایل کې آن شو دوستانو، اوس تاسو ته وایي ګورئ، که تاسو د خپل موبایل انټرنیټ لپاره د موبایل انټرنیټ لپاره وای فای استعمالوئ، وای فای به تاسو آن وي. که تاسو ډیټا استعمالوئ، تاسو د خپل موبایل نټورک یا ډیټا راځي هغه تاسو آن کولی شئ. او زموږ په موزه چې زه وای فای استعمالوم، ګورئ زما لپاره وای فای آن ده. اوس وایي چې تاسو په کوم اپلیکیشن باندې انټرنیټ بندوئ، په ټولو بندوئ هم په کوم باندې. زه تاسو په پروف سره اوس وایم، ګورئ په یوټیوب ته راځم. یوټیوب چې زه کله راخلاصوم، زما په موبایل کې دا د یوټیوب کار کوي، اوس خلاص ده. ګورئ تاسو ته خپله معلومیږي چې زما په موبایل کې یوټیوب کار کوي او خلاص هم ده. اوس زه په یوټیوب باندې انټرنیټ بندوم، د پورته سرچ آیکن راځم، دلته وایي زه ورته یوټیوب لیکم، ګورئ یوټیوب راخلاص په دغه باندې مې انټرنیټ بند کړ. دغه زه وای فای استعمالوم، انټرنیټ بند کړ. زه اوس راځم خپل موبایل کې یوټیوب اپلیکیشن راخلاصوم. کله چې زه یوټیوب ته راشم دوستانو، تاسو ګورئ زما په موبایل کې اوس یوټیوب نه راخلاصېږي، کار نه کوي. په دغه طریقه تاسو واتساپ هم بندولی شئ، فیسبوک هم بندولی شئ، انسټاګرام هم، هر اپلیکیشن چې کوم تاسو غواړئ په هغه باندې انټرنیټ بند کړئ، تاسو په دغه طریقه بالکل بندولی شئ. هغه اپلیکیشن کې به تاسو بیا هر وخت لپاره آفلاین ښکارېږي، په دغه طریقه تاسو خپل انټرنیټ ور باندې بندولی شئ. او د دې خو یو بله غوره په زړه پورې ځانګړتیا دا ده چې دا اپلیکیشن به تاسو انټرنیټ نه مصرف کوي. که تاسو انټرنیټ پرې بند کړئ، نو تاسو غواړئ چې زما انټرنیټ سپیډ دې زیات شي صرف په یو اپلیکیشن باندې. مثلا تاسو په موبایل کې گیم کوئ، نه غواړئ چې خپل موبایل کې د بل اپلیکیشن ماته نوټیفیکیشن راشي یا میسج راشي یا کال راشي، هغه د بل اپلیکیشن ټول تاسو ډیسیبل کولی شئ، غیر فعالولی شئ. تاسو انټرنیټ به صرف د یو اپلیکیشن لپاره کار کوي، د نور اپلیکیشن به تاسو انټرنیټ نه مصرف کوي او هغو کې به تاسو آفلاین هم وای. نو دوستانو دغه یو خوندوره طریقه چې ما تاسو ته روښودله، په دې چې دغه ویډیو تاسو خوښ شوي، که ویډیو مو شوي لازمي لایک کړئ، د خپل نور ملګرو سره هم شریک کړئ چې نور هم د دغه طریقې څخه استفاده وکړي. مننه.